د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو، زه نزار یوسفزی ستاسو د خوښې په خپرونه کې چې نوم یې دی زما د لرې وطن یاره. په دې خپرونه کې تاسو ته سلامونه او نیکې پیرزونې وړاندې کوم. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده زما د لرې وطن یاره په دې خپرونه کې موږ په متحده عرب اماراتو کې د میشته پښتنو ژوند جواک، د هغوی هلې ځلې، د هغوی د ژوند ځینې رنګونه، ځینې اړخونه ستاسو لپاره راړو. نن موږ د رسول خیمې نه هم د رسول خیمې ښار نه لرې رمز ته راغلي یو. دلته کې دا خپرونه زموږ د ډېر خوږ او ګران ملګري احمد سلطان او د ده ملګرو را جوړه کړې ده. نو دلته راغلي دلته ګڼ شمېر کې پښتانه راجمع دي، شاعران هم پکې شته، د ټنګ ټکور بندوبست او تاویه هم دوی ستاسو لپاره کړې ده. دوی سره به خبرې کوو چې د دوی د مسافرۍ ژوند سره، د خپل وطن، د خپلې خاورې په حواله دوی سوچ سره، د فکر سره، راتلونکو کشالو باندې چې دوی بچو ته د موږ د راتلونکي مستقبل کې موږ ته څه قسمه مسلې راپېښې دي، په هغې باندې دوی څه نظر دی، دا ټولې خبرې به راخلو. نو دوی سره به خبرې اترې کوو. ما سره په خوا کې یو ملګری ناست دی، ده سره خبرې اترې کوو چې دوی موږ ته څه وایي. ستړی مه شې وروره، په خیر. وعلیکم السلام، څنګه حال لرو؟ ښه جوړ یې؟ صحتونه مزاجونه ښه دي؟ الحمدلله، شکر ده. ستاسو نوم دی؟ خان سید. او څو وخت مسافر وشو؟ دلته خو مې 25 کاله وشه. 25 کاله؟ جی. لکه ټول ژوند مې دلته تېر کړ؟ او ټول دلته یې پوه شه نو. او ته په پښتونخوا کې کوم ځای؟ زه جي نه پښتونخوا کې یم، نه پنجاب کې. زه خاص په دې پولې پروت یم، د اټک شهر یادېږي. او زمونږ د لکه دا سیوا خلک ورته چې اټک شهر ورته وایي، نو دلته هندکو زبان چلیږي، نه پنجاب دی او نه سرحد دی. نو موږ خاص په پوله باندې یو. نو هلته ستاسو کلي څه نوم دی؟ زمونږ د کلي سرکی نوم دی. سرکی یې ته؟ جی. نو هلته خو چې کوم پښتانه دي ما اورېدلي داسې دي چې د هغوی نه خپله ژبه هېرېږي. دا رښتیا ده؟ نه جي، زمونږ کلو کې ټوله پښتو چلېږي. دا لومبیا سرحد کې وو، او دا اوس چې ده نو اوس دا ضیاءالحق بابا په وخت کې چې ده نو دا د پنجاب سره شل، او دا ټول پښتانه دي دلته کې. تاسو پښتنو سره خوشحالي که هغوی سره خوشحالي؟ نو خیر مونږ خو دواړو خواته یو، یعنې دا خو مونږ نه وو چې مونږ هغه مسلمانان دي، دا مسلمانان دي، مونږ ټول وروڼه یو. زمونږ د وجود یې صحیح که نه؟ لازم، بالکل خامخا. زمونږ خو په ژبه، په تاریخ، په وینه باندې وروڼه خو زمونږ یې که نه؟ نو هغې نه خو مونږ انکار نه دی کړی. نو دا راته ووایه چې هلته کې دا کوم میشته پښتانه دي، دا چې ستاسو دا کوم بچي دي، ماشومان دي په کورونو کې، تاسو په کورونو کې هم پښتو وایي؟ او چې پښتو، خو بیا پکې داسې دي چې یعنې ملاوټ شته دی، ځکه چې یا خو سره هندکوم چلیږي، د هغې اثر در باندې ډېر اثر لغونې پروزي په موږ باندې. خو لیکن خیر مونږ لکه په خپل زمونږ کلي داسې دی بیا پکې چې هغې کې پیور پښتو چلیږي. او حجرې ورسره ټوک ټاک حجرې زمونږ ښه غټې حجرې دي، د غم خادي حجرې دي، د مېلمه مزمزان له حجرې دي، نو ښه چوماتونه حجرې. ښه دا راته وایه چې هلته کې کوم سکولونه دي په هغې کې ماشومانو ته پښتو ښایي ژبه؟ مخکې خو بیا خوله اوس راته علم نشته دی، او ډېر وخت زما دلته وشه نو خپل ما ته دا علم نشته دی. اوس تاسو د دروغجن بشم. تا له خپله پښتو لیک لوست درځي؟ ما له نه راځي، خو داسې زما دا ورور دی نو هغه له راځي، هغه پښتو پکې به خوله نو هغوی ته به ویې، نو هغوی له به لکه هغوی به لیکله. خلک غواړي چې لکه خپله ژبه لکه وساتي ځان سره، خو لکه نه خامخا پښتو زموږ ژبه ده، موږ چېرته پرېښودی خو نه شو که نه. خو که موږ امریکې ته لاړ شو هم به پرېږدو خو یې نه که پښتو ده. دا خو په دنیا کې دغه یو پښتو ده چې یعنې زمونږ پې ډېر فخر دی، او په پښتنو زمونږ الحمدلله ډېر فخر دی، ځکه چې پښتو دغه یو په دنیا کې یو غیرتي قوم دی، او میلمستوب خلک دی، او الحمدلله د غیرت خلک دی، د میندو خویندو په وخت کې حال کې او بل په میلمه مزمه کې او په تکړهوالي کې. نو په هر څه کې د دوی تاریخ دی، نو موږ خو دا سایډ نه شو پرېښودی، او د دې خوا سایډ که مجبوري شوه نو بیا به پرېږدو. موږ غواړو چې تاسو خپله ژبه او خپل کلتور وپالئ، او د پښتونخوا پښتانه هم تاسو سره هغه پته او هغه ننګ وکړي. الحمدلله امید لري تاسو نه چې خپلو ماشومانو ته دا په آینده کې چې کوم نو پښتو وښایي، لکه چې دا خپله ژبه چې کوم دی. یاره دا چې دا ژبه هسې نه چې ته کې د راتلونکي نسلونه نه زمونږ خپله الحمدلله اوسه پورې خو لا نه ده روکه کړې، او مخکې څه ویلی نه شو. په زړه کې بله داسې خبره شته چې کولی غواړي؟ یاره نور خو زما په اړه کې هېڅ خبره نشته، خو دې وروڼو ته ټولو ته خو زما د طرف نه ډېر لومبی سلام دی. او پس ته هغه نه مې ورته دا دغه دی چې لکه دا مونږ چې ډن وخت سره راغونډ شوي یو او په اتفاق باندې دغه ځای کې ناست یو، نو دې ځای کې روزي ګټلو له راغلي یو. نو مونږ وایو چې څنګه اتفاق دلته کې مونږ یو بل سره مینه او محبت او په اتفاق راغلي یو او ناست یو، نو چې دغه شان مونږ په پاکستان کې وکړو
کین یو بل سره خو یو بل سره را نږدې شو، د یو بل دوک، یو بل درد او اتفاق. نو زه وایم چې انشاءالله دا تماکې او دا بدکاریانې او دا غلاګانې او دا شیزونه به روک شي او زمونږ اتفاق په اتفاق باندې پاتې شي. نو محبت لکه په دنیا کې زه وایم چې ښه شی دی، لوی شی دی. او اتفاق روغ شي چې څنګه دلته زمونږ دارونه چې دی نو د بل مخکې لکه سر ښکته کړی وي، نو که هلته یو ورور ورته داسې لغونې زوروره خبره وکړه سر یې ښکته کړه، نو زه خو وایم چې څه کم به ومونې شي او خدای به له اجر وورکړي او خپل ملک به هم پرې سم شي. ډېره مننه ستا د دې درنو خبرو. الله مو خوشحاله ساتلي. دې ملګري خو ډېرې درنې خوږې خبرې وکړې او ډېر خوشحاله کړم چې په چرچ کې کوم پښتانه دي مونږ سره خدا یاره وه چې هغوی خپله ژبه او خپل کلتور د لاسه ورکوي. خو دی وایي چې هلته مونږ خپلې حجرې، خپل جوماتونه، خپل دود دستور، خپله پښتونولي هم ښه ټینګه ساتلې ده او دی په خپله ژبه هم ډېر مین دی. نو دا ډېره د اطمینان خبره ده. ما سره یو بل ملګری ناست دی، هغه سره خبرې کوم، خو هغې نه مخکې یو دوه شعرونه درته وایم. زه د قاتل د سترګو تور را ژوندی کړی یم، چرته تهمت چرته کې تور را ژوندی کړی یم، او که خاموشه د سمندر په مرګ وجلی یم، که خاموشه د سمندر په مرګ وجلی یم، زه د ګودر د غاړې شور را ژوندی کړی یم. ما سره چې دا پروګرام زموږ لپاره چا را جوړ کړی دی احمد سلطان رو ناست دی. ستړی مه شه احمد سلطان. رباني السلام علیکم. ساره ولې ډېر ښه دی الحمدلله. خیر دی الحمدلله. مسافري دې څنګه ده؟ بس ښه تېرېږي جي. بس څومره وخت وکړه؟ تقریبا 18 کاله اندازه. 18 کاله دې وکړه او ده 15 کاله وکړه. موږ دواړه یو ځای انډیوالان یو، پاتې شوي یو، ډېر ښایسته وخت هم تېر شو. ته په پښتونخوا کې د کوم ځای؟ زه جي د صوابۍ. د صوابۍ کې د کوم ځای؟ صوابۍ کې د زروبۍ. د سیند د غاړې. د سیند د غاړې. باسین د غاړې میان بالکل. څنګه باسین غاړه ته یادېږي نه؟ په دې ګرمۍ کې خو ډېر خوند کوي چې سړی سیند په غاړه. بس ډېر یې مې یادېږي جي. بس خو دغسې ټنګ ټکور سړي جوړ کړی دا سپوږمۍ څوارلسمې. نو بس دلته مونږ پروګرامونه کوو او ټنګ ټکور لکه هغه یاداښت هغه دغه غم پې غلط وي، خپل غم پې غلطه و. مسافري دې څنګه روانه ده؟ بس ډېره ښه ده الحمدلله. د کومې خبرې ډېر احساس درته کېږي چې په دې خپل ژوند کې؟ نو بس د دې احساس داسې کېږي چې موږ چې لکه تر څو به دا مسافري کوو چې داسې موږ چې لکه څه دومره ګزاره مو چې خپل وطن کې ځان له خپل څه کاروبار او خپل بچو سره، خپل مور پلار سره، خپل وروڼو خویندو سره دا بقایا ژوند چې لکه موږ هغوی سره تېر کړو. لکه دا خبره د ډېر احساس کوي. ته وایې چې د خپل باقي عمر مې څومره عمر چې پاتې چې دا په خپل کور کې، خپل پښتونخوا کې، په خپل کوڅو کې، په خپله پښتونخوا کې، په خپله پښتونخوا او هغه اباسین دا هغه اباسین. بالکل. بچي دې شته؟ نه بچي نشته جي. واده یې ډېر کړی؟ واده مې لږ لیټ کړی. لیټ دې کړی؟ زه دعا به کوم چې خدای دې له امین عمران پښتانه بچي درکړي. امین ثم امین. ښه تا ته سبق دې ویلی؟ ته سبق مې تر 15 پورې ویلی. احساس درته کېږي چې سبق ډېر کېږي ډېر، خو هغه وخت سره بس مونږ لکه پوه نه شو. مور پلار راباندې ډېر خوارۍ کړې، ډېر لکه اسکول نه پټېدو هغوی به راپسې ګرځېدلم، خو د هغې باوجود هم لکه مونږ اوس راته احساس کېږي چې یاره دا موږ ښه نه کوله. احمد سلطان وختي کاغذونه یې راړول شاعر خو نه چې ته شاعر او شعرونه دا کوو جوړو. بس دا یې څنګه شروع وکړه؟ نو بس دا دردونه نه شاعر وي، دا هم بس دردونه دي، ارمانونه دي. ښه نو اوس راته وایه که نه؟ نو بس یو شعر به ته ووایم. ته چې نه یې زما دوه سترګې څلورې، ته چې نه یې زما دوه سترګې څلورې، تر هغې پورې کاته مې ستا په لورې. راشه راشه زه دې تل لارې څارمه، راشه راشه زه دې تل لارې څارمه، ستا غمونه مې اخته د زړه په کورې. او ټوله لم را پورې خاندې د خندا شوم، ټوله لم را پورې خاندې د خندا شوم، یار د غم د پاسه دغه غم لا نورې. او چرته لاړې د زړه سره چې رانغلې، چرته لاړې د زړه سره چې رانغلې، څه خواږه خواږه دردونه مې دې زورې. او خپل صابر احمد سلطان صابر لراشه، خپل صابر احمد سلطان صابر لراشه، تا پسې چې لیونی په تا ټکورې. ډېره مننه احمد سلطان. په زړه کې بل څه خبره شته چې کولی غواړې؟ نو بس جي بس ټول ارمانونه دي. نو
ټول ارمان ارماني ته ژوند ارمان په کیسه بیان ارمان به په ټول ژوند ډک تر دې ارمانونو نو بس ټول ژوند د ارمانونو ډک دی او د هر سړي ارمان دی او خدای د هر چا ټول ارمانونه پوره کېږي نه خو لکه یعنې کوشش په کوو لکه هر سړی خپل کوشش کوي خو دا دنیا ده نیمګړې ارماني ده نو ارمانو د هر چا ارمان دی د چا په زړه کې د چا د اولاد دی د چا څه دی چا ډېر دولت دی د چا د خپل وطن دی او د خپل پښتونخوا دی زمونږ د لر او بر او مونږ ټول پښتانه یو کنه یار نو مونږ ټول مونږ چې مونږ یو شو چې اغیار راکې دا دیوالونه چې کوم راښکي چې دا رانښکي چې کله مونږ د لر او بر پښتانه یو شو ولې مونږ یو بل کې پرخ کوو دا پرخ ختمول غواړي زما دا ارمان دی نو دا پرخ په سلطانه نه کوو او دا د بېلتون تورې کرښې نه پښتانه په خپل منځ کې ویشلی شي نه جدا کولی شي مونږ تاریخ یو دی زمونږ ژبه یو ده زمونږ وینه یو ده زمونږ مذهب یو دی ننګ غیرت هر څه مو یو دي مونږ یو به یو د شمشاد دغه فریکونسۍ دا لغونې مسله ده نو مونږ ججي دا لکه مونږ ته دا مسله ختمه شي ولې چې ډېر ملګري وایي چې مونږ لکه دا فریکونسۍ لکه لومبیا دا کړې وه او بیا مونږ دا ډش والا راغواړو نو هغه هم زموږ نه پیسې اخلي او بل هغې راځي هم نه په هغه موقع باندې داسې یو پروګرام چې هغه مونږ ګورو هغه مونږ نه پاتې شي نو هغې پسې مونږ خفه یو لکه دغه زموږ دا پروګرامونه دي د شمشاد دا نو دا مونږ د مخکې ورځو کې دغه کړو نو لکه بعد دا سیرۍ ملې راغله بیا هغې نه چې مونږ سیټینګ وکړو نو لکه هغه مونږ ته سیټ نه شو نو زموږ دا یو مسله لکه دا حل کول غواړي چې د خدای طرفه فریکونسۍ مسله به مونږ دا به تاسو حل کوئ ځکه چې دغه ده ډېره مننه ستاسو ډېره مهرباني د ورور د سیلای خبره کړو سیلای زمونږ چترای ډیشونه وخوځئ راوخوځئ دا د خدای طرفه تاسو په لږ درنې ګټې کېدی بیا به نه خوځي او فریکونسي زمونږ دا ساعت د شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې به تاسو ته ښکاري دغه زمونږ فریکونسي ده تاسو په خپلو ریسیورونو کې واچوئ انشاءالله چې شمشاد ټلویزیون به ښه صفا راځي او ستاسو مسافرو دپاره چې مونږ کومې خپرونې جوړو هغه پکې تاسو ګورئ ډېره مننه ستاسو درنو خوبو ما سره په خوا کې یو بل ورور ناست دی د سره خبرې اترې کوو چې ډېره تاسو ستړی مه شې ورور په خیر خدای دې وبخښه ډېره مننه ستاسو د راتګ او زمونږ د مسافرو ډاډګیرنه د شمشاد ټي وي چینل ډېره مننه چې دوره لرې آخري د اماراتو آخري غرونو ته رالل نو موږ ته دا محسوسه شوه نن چې موږ مسافر نه یو